أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا زمون 15 پروګرام دی او عبران نادان چې دی نو دا مالی راتوي وير د اختر مخه دا وي د یو ځای نه او د بل ځای نه وي دغه کېږي نو یره یو مرکه د مسافرو د خلکو ته شیر کوو د ثواب په خاطر زمونږ به ثواب وشي او زه تاسو به لږ خوشحاله شي. دا راته ووایه سوال مینوال ډېر تپوسونه کوي که نه د شاعرۍ طرف ته څنګه راغلی؟ یاره جي دا شاعري یو داسې غونته شی دی دا د الله پاک یو نعمت دی بس چې دا چاله په لاس ورکړي نو دا هم د هغه په لاس وکړي او بلکې دې کې د تعلیم معلیم او دا بعضې خلک وي پلان کې اشک و پلان کې ډینګې دا د اشکې مشکې سره تعلق نه ساتي. او بله خبره ده ستاسو یو ډېر زیات فین دی لقمان صاحب او تاسو پروګرامونه ډېر زیات ګورئ خوښئ او هغوی ته څه ویل؟ ډېره مننه او بهی الله دې عزت وکړي تا واورېده او بلکې یاره ښه خبره ده چې زموږ شعرونه مثال واوري او هغه پې عمل وکړي او د خدای نه ویریږي او په نیغه لار شي یو سړی نو زما به هم ثواب کېږي او د هغه به هم کېږي او آخرت په آخرت ښایسته شي. هغه ما ته داسې خبره کړې وه چې زه به طاهر لالا صاحب دې بڼه ما پروګرام کې راولی خو هغه چېرته بیزي و څه مصروفیاتو د هغې د وجې رانغی نو انشاءالله بل دا 14 پروګرام کې به انشاءالله وي. صحیح ده په 14 پروګرام کې راوغواړه هېڅ مسله نه کېږي که تا اوس ویلې وي نو خو اوس هم ځان سره راوستي څه دا مسله راته دلته د ثوابه مینوال دي زما تا ګوري اوري دله په دې پروګرام کې سره راوړي. یاره دیله مې د پروګرام کې تش نصیحتونه تا واورېده او به یو درخواست مې الله پاک ته لیکلی د خپلو مجبورو او به لکه هر څوک مجبوره دی انسان نه دی پوره صرف خدای دی وی هیڅوک پوره نه دی پوره صرف الله دی خان دی که غریب او محتاج د الله دی. نو اوس ښه دې کتونکو ته اوس چې دی نو اول ورته یو رباعي ویم او بیا ورته یو غزل شروع کړم تا واورې بل تازغین ولې خوشحالیږي چې د خپله خپو کې مات شي خفه کېږي دغه ستا د لاس غمونه شو راجمع ډېر ساده یې چې په دې هم نه پوهېږي ته چې څومره بد کوې نو جمع کېږي ته چې څومره بد کوې نو جمع کېږي چې دریاب شي بیا به خود پکې ډوبېږي الله ډېر د مهربان نه ظلم نه کړي دا منه چې د خپل لاس سره غورځېږي زما ډېره مجبوري الله تا ته کوم زاري زما ډېره مجبوري الله تا ته کوم زاري خواري زمانه نشي روزي راکړه اسماني زما ډېره مجبوري الله تا ته کوم زاري خواري زمانه نشي روزي راکړه اسماني زما ډېره مجبوري زه انسان یم کمزوری ته بادشاهی زورور 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 هر څه دا ستا په لاس دي ماله ختمه کړه نیستي خواري زمانه نشي روزي راکړه اسماني زما ډېره مجبوري الله تا ته کوم زاري خواري زمانه نشي روزي راکړه اسماني زما ډېره مجبوري د غمونو نه زړګی مې د کعبې په شانتې پاکړه
د غمونو نه زړګی مې د کعبې په شانتي پاک کړه د غمونو نه زړګی مې د کعبې په شانتي پاک کړه د غمونو نه زړګی مې د کعبې په شانتي پاک کړه ستا د حکم سره سم ارڅه کېږي سمدستي خواري زمانه نشي روزي راکړه اسماني زما ډېره مجبوري الله تا ته کوم زاري خواري زمانه نشي روزي راکړه اسماني زما ډېره مجبوري ستا د غیبو خزانو ته ما طاهر جولی نیولي ستا د غیبو خزانو ته ما طاهر جولی نیولي ستا د غیبو خزانو ته ما طاهر جولی نیولي ستا د غیبو خزانو ته ما طاهر جولی نیولي درنه هغه باران غواړم چې وریږي په سپرلي خواري زمانه نشي روزي راکړه اسماني زما ډېره مجبوري الله تا ته کوم زاري خواري زمانه نشي روزي راکړه اسماني زما ډېره مجبوري الله دې قبول کړي او ډېره مننه ملګرو د بل پروګرام پورې راکې اجازت د لوی الله په امان